سلامونه احترامات قبول کې ګرانو مرګرو نن درته دا وایي چې زنانه خواهشات په څنګه برنګه تکوي څنګه به اوچتوي. دا یو ډیره ضروری مسله ده ځکه چې داسې ډیر سړي په دې مسله کې گرفتاري چې موږ لا خپل زنانه چې کم ده د ټایم نه راکې د جنسیاتو پوره کېدو لپاره او یا یو زنانه دا خواهش کوي چې زما خاوند زما خواهشات نه پوره کوي. دا ویډیو د غي د لپاره ډیره ضروری ده. کو تاسو د جنسیاتو علم ترلاسه کول غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ. خوشبو او داسې سیز دی چې دا د سړی او د ښځې د دوانو جذبات چې دي نو دا اوچتئ. د سړو په مقابله کې په ښځو باندې دا ډیر زیات اثر کوي. خوشبو دلجویی پیدا کوي او په دې باندې ډیر غټ اثر پرې وباسي. پدې کې درته یو کہانی ز بیانوم چې شیخ سقوزی په خپل کتاب پرفیوم گارډن کې بیان کړی دا. هغه وی چې کله د محمد صلی الله علیه و آله وسلم زمون جان او مال دی په قربان شي د هغې نه پس ډېر داسې کاذبین دروغجن خلک راله چې هغې د پیغمبرۍ دعوې وکړې. پاغه کې مشهور کذاب چې د مسلمه بن کذاب چې هغه د نبوت دعوه وکړه او پدې کې د قبیله بن عتیم یو خزوا شجاع تمیمه چې هغه هم د پیغمبرین نعوذ بالله دعوه کړې و. خود د خزې د سرسوخ په د مسلمه کذاب باندې سزیات غونته نو د ښځې د مسلمه کذاب ته خط ولیږو چې په یو وخت و پیغمبران نشي پاتې کېدی راځه چې مناظره وکړو وګورو چې کم یو پیغمبر په سچه باندې دی. مسلمه کذاب چې په خپله هم دروغجن و نو هغه خپل ملګري راوغوښتو چې څه لار راته وښایي. پدې کې یو داسې ماهر د جنسیاتو موجود و هغه ورته وی چې د دې لار صرف یوه کیدی شي ځکه چې دې ته پته وه چې مسلمه کذاب د دې مکار ښځې سره مناظره نشي کولی. نو دوی ورته ووی چې موږ به د شهر نه لږ داسې لرې یو خیمه زن شو یو خیمه به جوړه کړو او هغې کې به مختلف قسمه عطریات واچو خوشبو به کړو دومره خوشبو به ورکو چې په هغې د اوبو نه هم خوشبو روانه شي او دا خیمه به د ګلونو او ګلدستو او ګلابونو نه ډکه چې کله دا زنانه دا مناظره کوي نو ته به ورته ووایې چې مونږ ځان له یوازې ځای کې مناظره کوو. کله دا خیمې ته ننوځي نو په دې باندې به خواهشات غالب شي. نو هم دغه شان دی وکړه چې کله دا زنانه راله او دوی ورسره دا خبرې اترې شروع کړې نو دوی مسلمه بن کذاب مسمه شجاع تمیمه ته وویل چې راځه چې ځان له یوازې موږ مناظره وکړو. چې هغه خیمې ته څنګه دننه شو او په دې زنانه باندې دغه اثر شروع شو نو دوی مسلمه بن کذاب ته وویل چې ما سینه کلو کړې د خپل رازونه په ما کلو کا او مدهوش شوه. مسلمه بن کذاب چې هغه د شراب یو پیاله راواغست او هغې له لاس کې ورکړه او هغه پیاله هغې وڅکله او هغه چې دا په خپل ځان یې قابو رانوست او خپل خواهشات یې ظاهر کړل او خبره په دې ختمه کړه چې راځه چې دواړه واده وکړو. دا ښځه چې بار راووته نو خپلو کسانو ته وویل چې هغه په ما ټول رازونه ښکاره کړه هغه په سچه دی او د هغې نه پس دې دواړو بیا واده وکړو. د کیسې مقصد دا و چې تاسو ته پته ولګي چې خوشبو دا ډېر غټ اثر ساتي په زنانه یا نارینه. نو دا تاسو د خپلو کورونو د خپلو نکاح کړو ښځو دپاره د خوشبو دا لګول شروع کړئ او د دې په بدل باندې دا بدبو چې دا نو دا غوره د نفرت باعث هم ګرځي. نو دا بدبو نه به ځان وساتئ او خپل بدن به خوشبودار کې نو تاسو ته به خپلې د کور زنانه ډېرې مایل کیږي
الله دې د ټولو کورونو حفاظت وکړي. الله دې د میندو خویندو پردې وساتي. د ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.